أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي او نپاکو مزخپل ځان نفس وما أبرئ او زپاکی نبیانوم نفسی دخپل ځان ان النفس یقینا النفس چره لامارتن حکم کون کرے بسوئی پا بدای سرا الا ما رحم ربی مگر دا چه رحمو کی رب زما ان ربی بیشکا زما رب چره غفور الرحیم بخون کے مہربان دے وقال الملک بادشاہوی تونی بھی راولی ماتا دا سڑے استخلصو چه خالص زما بی لنفسی زما د نفس د پارا یا چیزے خاص کم لنفسی د خپل ځان د پارا فلما کلمه نو هر کل چې خبرې ور سره وکړې قال وی بادشاہ وی انک یقینا تبع اليوم د نن پس لدینا زمون سرا مکین امین مرتبه والی او امانتګر بی تبع د نن پس زمون سکه مرتبه والی او امانتدار بی ان تعالی مونږ هدا درکو قال یوسف علیہ السلام اجعل ما مقرر کیا لا خزائن الارض د زمکه په خزانو باندې انی حفیظ علیم یقینا ز حساب کون کې او علیم پویما انی حفیظ ز ساتون کې ما او علیم پو ذاتم کذالک دارنګ مکننا منګ زور کو لیوسف علیہ السلام ته فرار د بزما کې یتبوؤ منها اوسی د پاغی کې حیث یشا کمزه چوي خوښوا نصیب من رسو برحمتنا خپل مهربانی من نشا او چا چې زمونږ خوښشي ولا نذیو منګ نه ځای کو نه بربادو اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا اجر الاخرته او خامخا ثواب د اخرت چې خیرون ډیر غوړه دی للذین آکسان د پرامن چې ایمان ناوړل وکانو یتقون دوی ځان ساتي د نارواونه وجاء اخوة یوسف او رال رونه د یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه نور دنشو داخل شو علیه د خواتا د څنګتا یوسف علیہ السلام باندې ور داخل شو فعرفهم یوسف علیہ السلام دوی پیجند وهم او دارونه د یوسف علیہ السلام له د یوسف علیہ السلام لره منکرو ناشنا غنون کیو یعنی نه پیجند یوسف علیہ السلام نه پیجن ولما جهزهم هر کل چې تیار کا دوی لپاره به جهازم سامان د دوی وقالوا یوسف علیہ السلام ایتونی راولی ماتا بیاخن لکم ارور خپل لکم چې استاسو لپاره دی من ابيکم استاسو لپاره الا ترون تاسو نه ګورئ انیو فی الکیلا یقینا ز پورا جوک ورکوم پیمانه وانا خیر المنزلین او زخو میل مستیا کون کېما فإن لم تأتونی کچه تاسو رانوس ما سکا به اغرور خپل فلا کیل لکم نوی استاسو رپار غلا عندی زما سرا ولا تقربون او نبا ما تنیز دیرا زی قالو دیوی سنراوی دو منگ با مطالبو کو منگ با اغاڑو عنہو داغ پبارکی اباہو داغ دا پلارنا سنراوی دو منگ با مطالبو کو منگ با غختنو کو عنہو دا اباہو داغ دا پلارنا و انا لفاعلون یکی منگ خامخا دا کار کون کیو وقال لفتیانی او یا خپل نوکرانو ته یوسف علیہ السلام خپل نوکرانو ته وی اجلو کې دای بذاتهم اغا نقد روپۍ دوی اجلو بذاتهم واچوي مال تجارت دوی فیری حالم په بارونو دوی کې دوخان چې کوم بارونه دي کنه پای کې کېره لعلهم امید دې چې دوی عارفونه او په پیجنی دې لرا اذن قلبو کړ چې دوی واپس شي الہ لمخفل قرانه تا لعلهم يرجعون دې پاج دوی واپس بیا راشي فلما رجو ورکل چې دوی لاړ الا بهم خپل پلار خواتا خپل کور ته لاړ د پلار څنګ ته لاړ قالو دوی یا بانه زمونږ بابا جانا منع من الکیلو من شودا زمونږ پیمانه نه غلا فارسل اولیگما نا زمونږ سرا خانا زمونږ غرور
بنیامین نقتل چې موږ غله راوړو وإنا له لحافظون یقینا موږ د ده څوکۍ کوونکي یو حفاظت کوونکي یو. قال یعقوب علیه السلام یې پلار یې ووایي هل آمنکم آیا زه په تاسو باندې ادبار وکړم، زه په تاسو باندې یقین وکړم علیه د ده په باره کې الا کما امنتکم لکه چې اعتبار مې کړی چې یقین مې کړی علی اخیه رور د ده باندې من قبل مخکې نه، لکه چې اعتبار مې در باندې کړی د دې نه مخکې علی اخیه د ده په رور باندې یوسف علیه السلام باندې مې در باندې لږ اعتماد کړی چې اوس دیم روکوئ. فالله نو الله تعالی چې خیر حافظه ښه ساتونکی دی وهو ارحم الراحمین هغه د ټول نه زیات مهربانه دی. ولما فتح ورکل چې دوی اوس پړده کولاوې کړو متاهم خپل سامانونه وجدو دو اوموند بذاتهم خپل نقد روپۍ نقدیت خپل ولیدو ردت الیهم چې واپس شوي دوی ته قالو دوی وی یا ابانا زمونږ بابا جانا ما نبغي منګه نور څه غواړو یا ابانا ای بابا زمونږ ای زمونږ پلار ما نبغي منګه نور څه غواړو د خدای چې غلی را تم را کړو نقد روپۍ ته په بارونو کې واپس بیا یې خېدي څومره ښه سړی دی. حاضی بذاتنا دا زمونږ نقد روپۍ دي سامان د تجارت ته ردت الینا چې موږ ته واپس کړی شوي دي. ونمیر اهلنا غلب راوړو د خپل کور والو دپاره ونحفظ اخانا او حفاظت به وکړو د خپل رورو څوکۍ به وکړو د خپل رورو ونزدادو او زیات به راوړو کیل بعیر د یو اخبارو د یو اخبار ذالک کیل یسیر دا غله د اسانه ذالک کیل یسیر دا پیمانه د اسانه. قال یعقوب علیہ السلام لن ارسله اچری زن لګم دا بنیامین معکم تاسو سره حتی تر دې پورې تونی چې تاسو ما ته راوړئ موثقا کلک لوز من الله د الله تعالی نه لتأتوننی به چې خامخا رابولی تاسو دلره زما څخه الا یحاط بکم مگر دا چې راګیر کړی شی تاسو ټول. فلما اتوه هر کله چې دوی ورک دی یعقوب علیه السلام ته موثقهم کلک لوز خپلو فلما آتوه هر کله چې دوی ورک رای وړو پوخ لوز خپل هر کله چې دوی ورک هو د یعقوب علیه السلام ته موثقهم وعده خپله قال یعقوب علیه السلام الله الله تعالی چې علامه پاس باندې نقولو چې مونږ وایو وکیل گواه دی ذموار دی. وقال وی یا بنیا ای زما بچو لا تدخلوا مور ننوزای خار تا من باب واحد په یو دروازه باندې ودخلوا داخل شي من ابواب متفرقه په جدا جدا دروازو باندې وما غنیانکم او زنه شم بچ کوله تاسو نه من الله د الله تعالی د عذابنا من شین سسیزو ان الحکم الا لله نه د حکم فیصله مگر د الله تعالی د پاره ده علیه خاص پر الله تعالی باندې توکل تو ما ځان سپارل و علیه او خاص پر الله تعالی باندې فلیتوکل المتوکلون پکا دې چې ځان سپاری ځان سپارون کی توکل یو کی توکل کون کی. ولما دخل ورکه چې دوی لاړو داخل شو من حیث پاغه طریقه باندې امرهم چې حکم ورته کړو ابوهم پلار د دوی ما کانا نو دا یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې بچ کړی وي د دوی نه من الله د الله تعالی د عذاب نه من شین سیزو الا حاجتن مگر دا خو یو خواهش یو ارمانو فی نفس یعقوب فزرد یعقوب علیہ السلام کې قضا ها چې پوره کو و انه یقینا دا یعقوب علیہ السلام چې لذو علم پوی والو لما دا غسیز علمنا او چې موږ ورته خودنه کړو ولکن ناصر الناس لا علم لیکن زیات خلق نه پویږي. ولما دخل ورکل چې دوی ور داخل شو ولا یوسف په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه نو زی ورته ورکو یوسف علیہ السلام اخاهو خپل رورتا آوا یوسف علیہ السلام زی ورکو الیه ځان سکا اخاهو خپل رورتا قال ورته وی انی انا اخوکا زستار وریم یوسف فلا تبتئس نو خپکه گما بما پا کار باندې کانو یا ملون چې دوی عمل کوي. فلما جهزهم هر کله چې دوی تیار کو دوی د پاره به جهازم سامان د دوی جال سقایتا نو کې خود هغه کاسا
فی رحل اخیه په بار د رور خپل کې جالس سقایت کې خو دغه اوږې هغه کوم شي باندې چې پیمانه کېده یا جالس سقایت نو کې خو دغه جام د پیمانه فی رحل اخیه په بار د رور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا आवाज وکي او आवाज کوونکی ایتها العیر اے قافلې والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلی قالو دوی وی وقبلوا مخامخ شو علیهم غویتا او ورته وی ماذا تفقدون تاسو څه شی روک شوی دي چې څه شی روک کړی تاسو آسه کې دا سره قالو ماذا تفقدون واقبلوا علیهم دا وقبلوا علیهم رستکا او قالو ماذا تفقدون دا مخکا قالو دی رونو د یوسف علیہ السلام وی ماذا تفقدون تاسو څه شی روک کړی دی څه شی روک مومای وقبلوا علیهم او د مخامخ قالو دوی وی د نوکرانو وی د یوسف علیہ السلام نفقدو منګه روک کړی دا سوا الملک پیمانه د بادشاہ هغه اوږه هغه کوم سی باندې چې پیمانه کوي ولمن جا به او چا غیل راول ولمن جا به حمل بعیر او هغه چې چا راول نو حمل بعیر هغه د پاره یو بار د اوخ دی هغه د پاره یو بار د اوخ وی انعام کې وانا به زعیم او زی ذموارم قالوا دو وقت الله قسم نه پلا باندې لقد علمتم تاسو ته خپترا تاسو ته معلومه ده ما جنا منګ نی راغلی دې زمکه تعالی نفس دا فراده چې منګ روانیو کو په دې زمکه په دې ملک او ما كنا سارقین او منګ غلنیو قالوا دوی خا فما جزاء سبد لدا د هغه سړی ان کنتم کاذبین کئ تاسو دروغجن تاسو خو چې موږ غلنیو خو غلا سره راوته بیا به سزا سي ان کنتم کاذبین کئ تاسو دروغجن قالوا دیرون د یوسف علیہ السلام جزاء بدله بهم اغی من اغسوک وجده چې مندلې شو فی رحله دغه په بار کې فهو جزاء ناغه به بدلی چې چا په بار کې مومنده بس اخ به بدلی کنه هغه ځان څخه به ایثار کوي کذالکم دغه رنګ نزل مظالمین منګه سزا ورکو ظالمان ته دوی زمونږم دا قانون دی او استاسم دا قانون دی چې کم سړی څخه چې غلا ګیره شو بس اخ کسې بیا ایثار ولی شي هغه وسې شو فبدا نو شروع وکړه باوعیتهم پلو خود دوی یا په سامانو دوی قبل وعاء اخي مخکې د لوخي ضرورنا مخکې د سامان د روخ پلنا ثم استخرج بیا راو باسلا هغه کاسا یا هغه جام هغه وګي راو باسو من وعاء اخي د خپل ضرور د بارنا کذالک دارنګ کدنا یوسف دا تدبیر خو دلو منګه یوسف علی السلام ته کذالک کدنا یوسف دا منګه خاص یوسف علی السلام ته دا چل خو دلو ما کانا نو دا یوسف علیہ السلام لیاخذ چې نیولې وي اخا خپل رور فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا ان شاء الله مگر دا چې الله تعالی غواړي نرفع منغو چتو درجات من نشاء درجه چې چاله غواړو فوق كل ذی علم علیم او د پاسه د هر خاوند علم نا لو علم والاشتا وفوق كل ذی علم علیم او د پاسه د هر علم ولنا لوی علم والشته د هر عالم د پاسه عالم دی یعنی چې یو عالم دی دغه د پاسه بلوم یو عالم شته یو پوه دی قالو دوی ان یسرق قد غلا وکړه فقط سرک یقینا غلا کړوا اخله د ضرور من قبل دین پوخا مخکې فاسرها دا خبره پټو ساتله یوسف علی السلام فاسرها یوسف علی السلام دا خبره پټو ساتله فی نفسی په خپل ځړه کې ولم یبدها خارین کړه لهم دویتا قال وی انتم شر مکان تاسو ډیر بد حال والای انتم شر مکان تاسو ډیر بد حالی ای والله اعلم بما تصفون او الله تعالی ډیر خپوی پاسمان چې تاسو بیانوي قالوا دی یا ایها العزیز اے بادشاہ ان له ابن شیخا کبیرا آیا ایها العزیز اے عزیز اے مشرا اے بادشاہ ان له یقینا د در پارا ابن شیخن پلار دے بوډا ابن شیخن کبیرن
پلار دی شیخن کبیرن ډیر بوډا فخذ احدنا اونیسه زمنګ نه یو کس مکانو د په ځای باندې د پلار بوډا دی او په د باندې ډیر سخت مینوم دی نو دې زمنګ نه منیسه د په ځای باندې یو بل کس ونیسه انا نراک من المحسنین یقینا منګینو تعالی د نیکی کوونکو نه قال او ورته یوسف علیہ السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ځان بچ کوم په الله سره ان د دې خبره ناخذ چې مونږ ونیسو الا من مگر هغه څوک وجدنا متانا چې مونږ وسکه مندل خپل سامان چې مونږ وسکه مندل متانا خپل سامان عنده دا غسره ان اذا الظالمون یقینا مونږ مشوخه مخه په دغه وخت کې د ظالمانو نه یا کوم د په ځای باندې کبل ورونیسو نو دا خو بیا مونږه په ظالمانو کې راځي چې غلا یو سړی کړلاو ونیسو بیا بل سړی فلما استيسوا هر کله چې دوی نا امید شو منه دا غنا دارونه د یوسف اسلام چې کله نا امید شو منه د یوسف د خپل رور نه چې دوی خو موږ ته نه راکړي خلصو نه یوازې شو نجین جرګه کوونکي خلصو یوازې شو نجین جرګه کوونکي قال کبیرهم او پکې هغه مشر یهودانو می یا یهوزا مشر وی علم تعلمو تاسو پته نشته ان اباکم یقینا استاسو پلار قد خذالکم یقینا اغسر استاسو نموسقن مضبوط لوز فخوادا من الله د الله تعالی پونم باندې ومن قبل دین مخک ما فرتم تاسو سکمه کړلې فی یوسف علیہ السلام په حق کې نوې زه خو شرمېږم زه خو د پلار مخې نه ځم او تاسو ورشئ فلنبرها زه خو هېڅ نه جدا کېږم الارض د دې ځمکې نه زه نه جدا کېږم د دې ځمکې نه فلنبرها الارض هېڅ کله به جدا نه شم د دې ځمکې نه حتی تر دې پورې یاذل بي چې ما ته اجازت راکړي زما پلار او یحکم الله یا الله تعالی فیصله راولېږي لی زما دپاره وهو خیر الحاکمین او الله تعالی ډېر ښه فیصله کوونکی دی خود حکم کوونکو نه دی ارجو واپس لاړ شئ الی ابیکم خپل پلار ته فقول ورته ووایه یا بانه زمونږ بابا جانا ان ابنک سرق یقینا ستا زوی غلا کړله وما شهدنا موږ خبر نو الا بما مگر پاس باندې علمنا چې موږ پوو وما كنا للغیب حافظین موږ نو په غیب باندې حافظین ساتونکي خبر لرونکي خبرو لره یادونکي موږ خو د غیب په خبرو باندې پوهیږو او که زموږ په خبره باندې یقین نه کوي واسأل القریة التي تپوس وکړه په هغه کلي کې دا کلي والو نه تپوس وکړه التي هغه کنا فیها چې هغه وو په موږ کې چا په موږ کې وو د هغو نه تپوس وکړه والعیر التي او قافلې نه التي هغه قافله اقبلنا فیها چې موږ پکې راغلي یو د کلي والو نه هم تپوس وکړه او موږ هغه قافلې هم تپوس وکړه چې موږ پکې راغلي یو چې ستاسو غلا کړله او د هغې سره ګیر شوی دی وإنا لصادقون یقینا موږ رښتیني یو قال او ورته یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خسته کړی تاسو ته انفسکم تاسو نفسونو امرن دا کار یو خبره وصبر جمیل نو صبر خصیص دی ډېر ښایسته دی عسى الله امید دی چې الله تعالی ایت یې رابولي ایت یعنی بهم الله تعالی براولي ما ته دوی جمیعا ټول په یو ځای انه یقینا د الله تعالی چې هو العلیم الحکیم الله تعالی پر سپو ذات او حکمتونو والے وتولى مخواړو انهم د دوی نه وقال وی یا صفا هيرمان دی علی یوسف علیہ السلام باندې وبيزت عیناه او سپینی شوی وی سترګې د من الحزن د وجه د غمنا هو قزیم او د دغ د غمنا قالو دوی وی تعالی قسم دې په الله باندې تفتو تذکر تبا میشه یاد یوسف تعالی قسم دې په الله تفتو تذکر تا همیشه یاد یوسف حتی تر دې پورې تکونه هرزن چې تشي هرزن هلاک شوی یا تکونه هرزن چې ته به ویلی شي ځان به ویلی کې حتی تکونه هرزن تر دې پورې چې تشي هلاک یا هرزن خوار بشي او تکونه من الحالکین یا بشي د امر کېدونکو نه قالو وی یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا زه ګیله کومه زه خپل ګیله ښکاره کوم بسی د خپل غم و حزن او د خپل خفګان الی الله الله ته انما اشکو یقینا زه ښکاره کوم خپله ګیله بسی خپل بېقراري خپل شکایت
وحزن او خپل غم الی الله الله ته بس وی درد ته درد وحزن او غم خپل درد او غم الله تخکار کوم شکایت الله ته کوم ګیله الله ته کوم وعلم پویګم من الله د الله طرفنا ما پاسبان لا تعلمون چې تاسو نه پویګی یا بنیا زما بچو اذهبوا لاړ شئ فتحسسوا تلاش وکئ من یوسف د یوسف علیہ السلام واخی او دغه ضرور ولا تیسو او منا امید کېږئ من روح الله د الله د رحمتنا انه یقینا شاندار لا یأسو نه امید کېږي من روح الله د الله تعالی د رحمتنا الا القوم الکافرون مگر قوم کافران ولما دخلوا ورکړه چې دوی داخل شو ور باندې دوی لاړو یوسف علیہ السلام څخه بیا لاړو او قالو دوی وی یا ایها العزیز اے بادشاہ اے عزیزا اے بادشاہ مسنا یا ایها العزیز اے سردار اے مشرا مسنا رسیدل له منگتا واهلنا او زمونږ کوروالو ته ضرور تکلیف وجنا او منګه راوړې دې ببوزاتن سنغت سامان پیسې مزجاتن کوټا سلک سامانم کوټا راوړلې س پیسې ټکي فاوفلنا پورا کا منګ تل کله پیمانه جوکل وتصدق علینا او صدقه کا پمنګ باندې ان الله بیشک الله تعالی چې یذل متصدقین بدل ور کوي صدقه کون کو تا قالو یوسف علیہ السلام ته حل علمتم تاسو ته معلومه ده تاسو ته پته شته ما فعلتم بیوسف تاسو سکارونه کړل د یوسف علیہ السلام سره واخیه او دغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې وای تاسو نه پوه قالو دوی انک لانت یوسف آیت خامخ یوسف قال اغه انا یوسف ز یوسف ما وهذا اخي او دا زمارور دی قد من الله علینا یقینا الله تعالی احسان کړل په موږ باندې انه من یتقی ويصبر چاچه ځان بچ کده نارواونه ويصبر او صبر وکړو فإن الله بیشک الله تعالی چې لا یضيع اجر المحسنین نزا کوي اجر د نیکی کوونکو قالو دوی وی تالله قسم دې په الله تعالی باندې لقد آسرک الله علینا یقینا الله تعالی غورواله درکړل تعالی را علینا په موږ باندې ان كنا لخاتین کې موږ خطا کار قالو یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم اسم ملامتیا نشته پتا سبحانه الیوم ننرزی یغفر الله لكم بخنه دیو کې الله تعالی تاسو ته وهو ارحم الراحمین هغه ډیر رحم کون کو نه دی هغه ډیر رحم کون کې د رحم کون کو نه اذهبوا هو سای بقمیص زمادا قمیص زمادا خطو سای قمیصو سای هاذا دا فلقوه داوا چوي علا وجه بی زمادا پلار په مخ باندې یاتی بصیرا نشیبده لیدونکه شیبده بینا یاتی بصیرا را بشی لیدونکه یعنی سترګې به واپس بیا راشي واتونی او راولای ما ته بهلکم خپل کورو خپل کړما خاندان اجمعین ټول ولما فصلت العير او حق چې جدا شو قافله دا بادونه د مصر نه حق چې جدا شو دا قافله د مصر نه لاړ د مصر نه وتل د خار نه وتل د مصر خار نه وتل قال ابوهم او پلاروی یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسف یقینا زموم ما خوشبوئی دی یوسف علیہ السلام ما ته یوسف علیہ السلام بوئی راځي لولا تفندون کتا سماتا ناپو نوای لولا تفندون کچې تاسو ماته ناپو او نوای نزه د یوسف علیہ السلام بوئی مومما داغه خوشبوئی را ترازی یا لولا تفندون مطلب کچرته تاسو ماته بیاکله و نوای بیاکله مې ونه غنئ قالو دوی تالله قسم دې په الله باندې انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته په پخوانی مینا کې پروته دا کور کې چې کوم رونه پاتې وګنه نو چې یعقوب علیہ السلام وی هاي ما ته خو د یوسف علیہ السلام بوی راغی ناغوی وی قالو دوی وی تالله قسم دې په الله باندې انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته خامخای پاغه پخوانی محبت کې تلا وسم پاغه زوړ محبت کې پروته فلما ان جال بشیرو ہر کل چراغ زیر ورکون کے مبارکی ورکون کے القاہو نو ورگزارے کو وی غرزو کی خودو
علی وجه په مخ د یعقوب علیه السلام باندې هغه کمیس خط فرتد بصیره نو وګرځېد هغه لیدونکی فرتد واپس شو بصیرن دغه نظر فرتد بصیره نظر بیا واپس شو قال وی یعقوب علیہ السلام علم قل لكم ایت اسمان ویلی انی عالم چې یقینا ز پویګم من الله د الله طرف نه ما پاس ما الله تعالی مون چې تاسو پینې پویګی قالو دوی دی رونو وی دی زامن وی یوسف اسلام رونو د یعقوب اسلام بچو وی یا بانا و زمنګ بابا جانا استغفر لنا بخنه غواړ زمنګ د پاره ذنوب بنا زمنګ د ګناونو انا كنا خاطین کې مونږ ګناګاران خطاکار قالو وی یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم زده چې زب تاسو لپاره بخنه غواړم ربي د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم ګناغه ډیر بخون کې مهربان دی فلما دخلوا هر کله چې دوی لاړ ور داخل شو علی یوسف په یوسف علیہ السلام باندې اوانو زئی ورکو الیه د خپل ځان څخه ابوی خپل مور پلار ته وقال وی يدخل ور داخل شي مصر خارتا ان شاء الله امینین کرزا شید الله تعالی امین په امن سره په تسلی سره په خوشاله سره ورفع پورته کړه ابویه مور پلار خپل علی العرش تخت اوچت کړه وخروا له سجدا او ورتاو شو دوی سجده کوونکی وخروا دوی پریوتل له د یوسف علیہ السلام ته سجدا په سجده سره وقال وی یا ابتی او زما بابا جان هاذا تاویل رؤیا یقینا دا زما د خوب تعبیر دی دا زما د خوب معنی ده من قبل چې هغه دینه مې مخکې کوم لیدلی نن 40 کاله مخکې چې کوم خوب مې لیدلی و کنه نو دا دغې معنی ده قد جعلها ربي حقا یقینا ګرځولی دی خوب لره ربي رب زما حقا رښتونی الله تعالی زما هغه خوب رښتونی وګرځه چې کوم د نن نه مې 40 کاله مخکې مې لیدلی وقد احسن بي او یقینا احسان کړل الله تعالی زما سره اذ اخرجنی کله چې زرا وباسلم من السجن د جیل نه وجاء بكم او تاسو راوستای من البدو د کلینا من البدو د کلی علاقې نه د باندونه تاسو د باندونه راوستای خارته ومن بعد رست دینا انذ شیطانو چې غرزول شیطان بین زما په مس کې بین اخوتی او زما درونو ترمنځ شیطان چې فساد غرزول او وسوسه غرزول شیطان بین زما په مس کې او بین اخوتی زما د رونو ترمنځ ان ربی یقینا زما رب چې لطیف ډیر تدبیر کوونکی دی لطیف مهربان دی لما دا غفز یشاو چې خوښ شي پاچا باندې خوښ شي انه هو العلیم الحکیم بشک د الله تعالی په ذات ته حکمتونه والده ربی رب زما قد اتیتنی یقینا تا را کړل ما ته من الملک د بادشاہتنا وعلمتنی او خودل لري ما ته من تعویل الاحاديث تعبیر د خوبونو معناګانی د خوبونو فاطر السماوات والارض ته پیدا کونکې د اسمانونو د زمکه انت ولی فی الدنیا ته زمونږه دوست په دنیا کې انت ولی ته زما دوست فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې توفنی منګه وفات کا مسلمان د مسلمانې په حالت کې والحقنی منګه یو ځکه بالصالحین د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب اوس الله تعالی پیغمبر ته وی نبی اسلام تعالی فرمای ذالک دا خبره چې دی دا تیر شوی واقعات من انباء الغیب دا د غیبونه دی نوحیه الیکا چې منګه را لګو تا تا ما كنت لدیهم تنوی د دوی سره اذا جمعو کله چې دوی متفق شو کله چې دوی یو شو امرهم په کار خپل باندې وهم یمکرون دوی چل ول کو وما اکثر الناس او ندی زیات خلق مؤمنان ولو حرست بمؤمن اگر چې ته لالچ کوي د ایمان د دوی ولو حرست اگر چې ته ایرس کوي بمؤمنین د ایمان د دوی وما تسألهم علیهم او نغواړي ته د دوی نه علیه په دې بیان د دین باندې من اجر څه بدله ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت ته للعالمین د پاره د مخلوقاتو وکأی من آیت او ډېرې نښې دي او ډېر د نښو نه فی السماوات په اسمانو کې ولاړ دی په ځمکه کې شته یمرون علیها چې دوی ور تیریږي علیها په هغې باندې
وهم عنها مورزون او دوی د هغې نه مخ اړوونکي دي. وما یؤمنو ایمان نه راوړي اکثرهم زیات د دوی نه بالله په الله تعالی باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرک کوونکي دي. افامنو آیا پس دوی بچ دي یا دوی افامنو آیا دوی بے فکر دي بے غم دي ان تاتیهم دا چې راشي دوی ته غاشیتون هغه پټون کې آفت من عذاب الله د الله تعالی د عذابنا او تاتیهم الساعه یا راشي دوی ته قیامت بغتة ناصافا وهم لا يشعرون او دوی خبر ني. قل ورته وایه هذه سبیلی دا زما لاره ده ادعو الی الله چې زرا بلم خلق الله ته علی بصیرتن په دلیل باندې په عقل باندې انا زه ومن اتبعني هغه څوک چې په ما پسې را روان شو. وسبحان الله او پاکی د الله تعالی دپاره وما انا من المشرکین زه نه یم د مشرکانو نه. وما ارسلنا موږ نه دي لیږلي من قبلک ستا نه پخوا الا رجال مګر موږ سړي لیږلي نوحي الیهم چې موږ ورته وحي کړوه من اهل القرى د کلو اوسېدونکو نه. افلم یسیرو آیا پس دوی نه دي ګرځېدلي یا دوی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې فینظرو چې وګوري کیف کان عاقبة الذین څنګه شو آخر انجام دا کسانو من قبل چې دوی نه پخوا ولدار الاخرت او خامخا کور د آخرت چې خیرون ډېر بهتر دی للذین کسان د فارد تقو جزان ساتي د نارواونه افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ. حتی تر دې پورې اذا استیأس الرسل تر دې پورې چې نا امید شو پیغمبران د ایمان راوړو د قوم نه پیغمبران نا امید شو د ایمان راوړو د قوم نه وظنوا دوی ګمان وکړو د خیال وکړو انهم چې یقینا قد کذبوا چې دروغ ویلې شوي دي هغوی ته وظنوا ګمان وکړو انهم قد کذبوا چې یقینا دوی ته دروغ ویلې شوي دي. جاءهم نو راغې دوی ته نصرنا زمونږ امداد فنجي من نشا نو بچ کړو مونږه فنجي من نشا نو بچ بکړی شو هغه څوک نشا چې مونږ به وغوښتل. جاءهم نصرا راغې دوی ته امداد زمونږه فنجیا نو بچ شو هغه څوک نجات ورکړی شو من هغه چاته نشا چې مونږ به وغوښتو زمونږ خوښه شوه. ولا يرد باسنا انا واپس کېږي زمونږ عذاب عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه. لقد کان فی قصصهم یقینا بیان دی په کیسه د دوی کې لقد کان یقینا شته فی قصصهم په بیان د دوی کې عبرت لولی الالباب د عقلمندو دپاره. ما کان حدیثا نه دی دا قرآن حدیثا داسې خبره یفترا چې جوړه کړی شي د خپل ځان نه ولكن تصدیق الذي لیکن دا قرآن تصدیق ته الذي د هغه څیز بین یدیه چې مخکې د ده نه وتفصیل کل شیء او تفصیل هر یو څیز دی وهدن او خونه ده هدایت دی ورحمتنا او مهرباني ده لقوم قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې بې حده مهربان دی او ډېر زیات رحم کوونکی. الف لام میم را الله پوهېږي په دې ټکو. تلک آیات الکتاب د آیتونه د کتاب دی والذي او هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی الیک تا ته من ربک ستا د رب طرف نه الحق حق دی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیات خلک ایمان نه راوړي. الله الذي الله تعالی هغه ذات دی رفع السماوات چې اوچت کړی دی اسمان بغیر عمدن بغیر د ستنو نه ترونها چې تاسو یې نه ثم استوى بیا قائم شو علی العرش په عرش باندې وسخر الشمس او په کار یې لګولې نور والقمر سپوږمۍ په ډیوټۍ لګولې په کار یې لګولې نور او سپوږمۍ کلون دا ټول یجری روان دي لیاجلن د یوې نیټې مسمن مقررې پورې یدبر الامر سمبالغ کوي د کارونو یفصل الآیات بیانوي آیاتونه دلیلونه نشانې لعلکم دې پاجې تاسو بلقاء ربکم په ملاقات د خپل رب باندې توقینون یقین وکئ وهو الذي الله تعالی ذات مد الارض چې غوړولې د ځمکه وجعل فیها او پیدا کړلې فیها په دې کې رواسیه غرونه انو انهارا او ولې نهرونه لختي ومن کل الثمرات هر قسمه میوې او د هر قسمه میوونه جعل فیها زوجین چې جوړ کړلې په هغې کې جوړې زوجین اثنین جوړې دوه یغشي اللیل النهار پټوي په شپې سره ورځ لره شپه راولي ورځ پټه کي ان فی ذلک الآیات یقینا په دې کې ډېر زیات دلایل دي لقومنا قوم دپاره تفکرون چې فکر کوي وفي الارض په ځمکه کې قطعون ټکړې دي متجاورات ګاونډی یا متجاورات نږدې
و جناتن باغونه دي من عنابین د انګورونه و زرونه او فصلونه دي و نخیل کجوري دي سنوان جوړي وغیر سنوان او جدا جدا یا نخیل کجوري سنوان سانګو والا دارونو والا وغیر سنوان او بغیر سانګو بغیر دارونو والا یسقا بماء واحد چې یسقا چې خړو بکولی شي نه اوبه کېږي بماء واحد په یو قسم اوبو سره یسقا چې پڼه کېږي بماء واحد په یو قسم اوبو سره ونفضل بعضها مونږه غوروالی ورکو بعضها ځنو میوله ځنو فصلونو له علی بعض په ځنو باندې فعل کل په خوراک کې یا په خوند کې ځنې میوې په خوند کې د نورو نه اوچتي ان فی ذلک الآیات یقینا په دې کې خامخا لوی نښې دي لقوم قوم د پاره یعقلون چې عقل نه کار اخلي وان تعجب او کته حیرانېږي کته حیرانتیا کوي د دوی د انکار کول نه فعجب نو ډېره ناشنا خبره ده قولهم وینا د دوی چې دوی وی ایذا کنا ترابا کله چې موږ شو خاورې انا لفی خلق جدید آیا موږ به شو په نوي پیدایش کې اولئک الذین دا کسان دي کفر چې دوی کفر کړلی بربهم په خپل رب باندې اولئک الاغلال فی اعناقهم او دا کسان چې توقونه به دوی په سټونو کې و اولئک الاغلال او دا کسان چې دي الاغلال کونډې وي توقونه به فی اعناقهم د دوی په سټونو کې اچولی شي وي اولئک دا کسان اصحاب النار دوزخیان دي اور والی هم فیها خالدون دو همیشه په دې کې ویستعجلونک بالسیئة او دوی په جلدی سره غواړي ستانه عذاب په تلوار سره غواړي ستانه بالسیئة عذاب لره قبل الحسنة مخکې د نیکۍ نه یا مخکې د ایمان راوړو نه وقد خلت او حال دا چې تیر شوي دي من قبلهم د دوی نه مخکې المثلات نور عذابونه شرمونکي وان ربک یقینا ستا رب چې لذو مغفرة خامخا بخنې والی للناس خلقو لا علی ظلمهم سره د دوی د ظلم نه وان ربک یقینا ستا رب چې لشدید العقاب خامخا سخت عذاب والی ویقول الذین ویا کسان کفرو چې کافران دي لولا انزل علیه آیة ولی نشي نازلېدلی په دې پیغمبر باندې آیتون یو معجزه یو نشانی یو نښه من ربي د طرفه د رب ددنه انما انت منذر یقینا ته يرونکې ولکل قوم هاد او هر قوم د پاره دعوت ورکوونکې دی الله تعالی چې یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تحمل کل انثى چې پورته کوي هر زنانه په خپل خېټه کې وما تغیض الارحام او په هغه څه باندې پوهیږي چې تغیض الارحام چې کموي رحمونه چې رحمونه کموي وما تزداد هغه چې زیاتوي وکل شی هر یو څیز عنده دی الله تعالی سره بمقدار په یو خاص اندازه باندې دی عالم الغیب پوهیدونکی دی په پټو څیزونو وشهادت او په ډاګه باندې په ښکارو الکبیر ډېر لوی دی المتعال ډېر اوچت دی سواون برابر خبر ده منکم ستاسو نه من هغه څوک اسر القوله چې پټه خبره وکړه ومن او هغه څوک جهر به چې په ډاګه خبره وکړه ومن او هغه څوک هو مستخف باللیل چې هغه پټیږي د شپې وسارب او ګرځي بالنهار دروازې دا ټول الله تعالی تخکاری که څوک په شپه کې ګرځي من الله تخکاری که څوک روز کې ګرځي من الله تخکاری څوک د الله تعالی نه پټ نشته له خاص د الله تعالی لپاره موقبات پیر ورکونکي دي څوکۍ کوونکي دي حفاظت کوونکي دي من بین یدیه مخکې د انسان نه ومن خلفه او وروسته د انسان نه یعنی انسان نه مخکې وروستو ښي طرف ته ګس طرف ته الله تعالی ملایک ګرځولي چې د انسان څوکۍ کوي حفاظت کوي موږ تاسو ته اګر چې په نظر نه راځي خو الله تعالی د انسان د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړلي نو له د الله تعالی په اختیار کې دي موقبات وار په وار راتلونکي ملائک یا موقبات څوکۍ کوونکي پیره کوونکي ملائک من بین یدیه مخکې د انسان نه ومن خلفه وروسته د انسان نه یحفظونه چې حفاظت کوي د انسان من امر الله د الله تعالی په حکم ان الله بېشک الله تعالی چې لا یغیرو نه بدلوي ما هغه نعمت بقوم چې کړی وي په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما هغه نعمت بیان پسیم چې دوی په ځانونو باندې شوی وي ان الله لا یغیرو یقینا الله تعالی نه بدلوي یو حالت ما بقوم یو حالت د قوم حتی تر دې پورې یغیرو چې بدلی کی دا خلق ما بیان پسیم هغه چې دوی په زړونو کې هغه نیت چې دوی په زړونو کې و اذا اراد الله کله چې الله تعالی اراده وکړي بقوم په یو قوم سره بسوء د آفت د عذاب د بدی فلا مرد له
نشته واپس یې غې دپاره وما لهم او نشته د دوی لپاره من دونه بید الله تعالی نه میوال څوک مددگار یا څوک بچ کوونکې هو الذي الله تعالی غذات ته الله غذات یریکم البرق چې خی تاسو ته برېښنا پړک پړک د اسمان هو پندې راول لپاره و تمن د تمې لپاره تمه د باران وین شو الصحابه الثقال او پیدا کوي وریځې درنې درنې ويسبح الرعد او تسبیح وای الرات فرشتہ بحمده فسنا صفت الله والملائکه ملائک من خیفتی د یری د الله تعالی نه ويرسل الصواعق او رالیږي الله تعالی تندرونه هغه څه حوازونه فیصيب بها نور سویدا تندرونه من یشاء چاله چې رضا شي خوښ شي وهم او داخل یجادلون فی الله جګړه کوي په خبره د الله تعالی کې وهو او د الله تعالی د شدید المحال سخت طاقت ور دی له دعوت الحق خاص الله تعالی لپاره بلنه د رښتیا دعوت ته رښتینه والذین کسان یدعون چې دوی را بلی من دونه بيد الله تعالی لا یستجیبون لهم نشي قبل اولې د دوی لپاره بشین سسیز الا کباسط کفی مکر الا کباسط کفی مگر لکه اوګدون کې د خپلو لپو د لاسونو الا الماء بو طرف ته الا کباسط کفیه ندې د دوی مثال مگر پشان باسطه د غړون کې د اوګدون کې کفی د خپل لاسونو کفی دی ورغوي ته دی خپل دی چون ته کنه ال الماء بو طرف ته ليبلغ فاو چورسیږي دا وبد د خلیتا وما هو او ندی دا وب ببالغه رسیدون کې دی تګي سړی تا وما دعاء الکافرین او نه د دعا د کافرانو الا فی ظلال مگر په بربادای کې دا ولله یو خاص الله تعالی پر یسجد سجده کوي معنا غسوک په سما د چې پس مانو کړي ولر د ازما کړي توان په خوشالۍ وکرهن او پنا خوخی یا په زوره په خفغان پنا چارای وزلالهم او سوری د دوی بالغدو ولا سوار سارو بیګای د انسان سورې دی کنه نه چې انسان مثلا کوس د مشک نور راو خو د انسان سورې سجده باندې لګیاره په دغه باندې الله طرف ته سجده کوي قبله طرف چې کله نور واوړي ما سپین ناخوا بیا دا سورې په دې طرف باندې شي نوم سجده کوونکی وزلال او سوری د دوی سیره بالغدو سبای ولا سارو بیګای قول ورته وای مر رب السماوات سوق دې پالون کې د اسمانونو ولا د زمکی قول وای الله الله دې قول ورته وای افتحتم آیات سنیولی من دونه بيد الله تعالی اولیاء نور دوستان لا یملکون چې اختیار نه لري لین پسم د خپل ځانو د پاره نه پند فائدې ولا زرن او نه د zarar قول ورته وای هل یستوی الاما والبصیر آیا برابر دی وړاندون او البصیر ولیدون کې هل یستوی الاما آیا برابر دی نابینا والبصیر او بینا ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیرې والنور او رڼا ام جالو لله شرکا آیا دوی ګرځولی برخیدار د الله تعالی لپاره خلقو چې پیدایش کړل که خلقی پشان د الله تعالی د پیدایش فتشابه الخلق نو ګډوډ شو دی پیدایش علیهم په دوی باندې دوی د خدای پاک سره نور خدایان داسې نه چې هغوی پیدایش کړل په دوی باندې پیدایش بیا ګډوډ شوی دی قل وای الله الله تعالی چې خالق پیدا کوونکی دی کل شی د هر یو چیز او هو الواحد القهار او دغه الله تعالی یو دیو زور اور دی انزل من السماء نازل کړی دی د اسمان نه مانوبو نازل کړی د اسمان نه وبو فصالت عبید او دیتن کندی فصالت نو عبیږي یا عبید او دیتن کندی بقدر پاندازه خپل باندې بقدر پاندازه خپل باندې فاحتمل السیل نو پورته کی سیلاب زبدن خپل زګ رابین اوچتو او بچی راشي کنه سیلاب راشي توی راشي زق په پاسه د برنه بېږي ومما دغه سيزنا یوقدون چې دوی ګرموي یوقدون علیه چې ګرمول شي پاغه باندې فنار پور کې ابتغاء هلیتن د پاره د طلب د کالو د طلب کول لپاره او متان یا د سامان زبدن زګ د مثلو پشان تر دی ومما او د اغنه چې یوقدون چې بلوي دوی علیه پاغه باندې فنار پور کې ابتغاء الحلیتن د پاره د طلب کولو د کالو
سره زر سپین زر او متان یا سامان زبد مثلو زګونه دي پشان ده دی لکه زرګر چې سره زر سپین زر په اور کې واچي نو زګونه په د پاسه راشي او اوبه چې کله راشي خوړ راشي توی راشي سیلاب راشي هغې باندې د پاسه زګونه نه دی مثال د زګونو د خوړو اوبو مثال له باطل دی کذالک نو دارنګ یضرب الله الحق الله تعالی بیانوي د حق والباطل او باطل مثال فاما الزبدو نو هر چا هغه زګ دی فیذهب جفا لاړ شي بیکاره و اما ما ينفع الناس هغه چې فایده ورکوي خلکو ته هغه سره زر سپین زر هغه پاتې شي که نه او زګ ختم شي او خپلې سپینې اوبه پاتې شي او خړې اوبه ختم شي و اما ما ينفع الناس هغه چې فایده ورکوي خلکو ته فیمکث نو باقي پاتې شي کېږي فی الارض بظما کې کذالک دغه رنګ یضرب الله الله تعالی بیانوي الامثال مثالونه دا رنګ الله تعالی مثالونه ذکر کوي د حق او د باطل نو د خړو اوبو او د سرو زرو د پاسه دغه زګونې مثال له باطل دی او د سرو زرو د سپینو زرو د سپینو اوبو مثال له حق دی چې هغه پاتې شي او باطل ختم شي للذین د هغه خلکو دپاره استجابو چې خبره یې منله لربهم د خپل رب الحسنا خوشحالي د دوی لپاره والذین کسان لم یستجیبوا له چې حکم یې نه دی منلی له د الله تعالی لو ان لهم که چرې وی دوی لپاره ما غص فی الارض چې ځمکې جمیعا ټول ومثله په شان د دې ماحود دې سره دغومره نور لفتدو به چې دوی په فدیه کې ورکي خلاص بشي د عذاب نه اولئک دا کسان لهم سوء الحساب دوی لپاره بد حساب کتاب دی ومأواهم جهنم ځای دوی جهنم دی وبئس المهاد او ناکاره ځای دی ناکاره بستره ده وبئس المهاد او بد ځای دی تیار کړی شوی دا جهنم افمن یعلم آیا پس هغه څوک چې پوهیږي انما انزل الیکا چې بېشکه هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی الیکا ستا طرف ته من ربک ستا د رب د طرف نه الحق حق دی افمن یعلم آیا هغه څوک یعلم چې پوهیږي انما انزل الیکا چې هغه کتاب چې نازل شوی تا ته ستا د رب د طرف نه الحق حق دی کمن پشان دغه چا دی عاما چا غړون وي چې چا ته کتاب راغلی ناغه په صفا په سرګن په دلیل باندې دی نه د ړندو په شانته دی نو نه دی انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلی د عقل خاوندان الذین قلمنا کسان دی یوفونا چې پوره کوي بعهد الله لوز د الله ولا ينقضون الميثاق او نماتوي المیثاق وعدو لرا والذین او هغه کسان دی عقلمن یصلون چې پوره کوي یا یصلون چې پیوسته کوي پیوستواله راولي یسیلونا چې یو ځای کوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړل الله تعالی په هغې سره ان یوصله چې یو ځای د کړی شي پیوسته د کړی شي ویخشونه دوی یریږي ربهم د خپل ربنا ویخافونه یریږي سوء الحساب د بد حساب نه بد حساب کتاب والذین کسان صبر چې صبر کړل ابتغاء وجه ربهم د پارا د طلب کولو د رضامندګۍ د خپل رب د پاره د خوشالولو د خپل رب واقاموا الصلاة او سم کوي منځ او درولې دی یا پابندي کوي د مانځه وانفقو خرچ کوي خرچ کړی دی مما دغه مالنا رزقناهم چې موږ ورته ورکړی سرن په پټه او علانیتن او په څرګنده په ښکاره باندې یدرؤون بالحسنة ویدرؤون او لرې کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدي په نیکۍ سره ګناه ختمی اولئک دا کسان چې لهم دوی لپاره عقبى الدار بدله د کور د آخرت ده انجام د کور رستنی دی خدای انجام د کور رستنی
اکور رستنی څه شی جنات عدن چې باغونه دي د اوسېدو د همیشوالي یدخلونا چې دوی ورته ور داخل شي ومن او اوسوک صلح من آبائهم اوسوک چې نیکان دي نیکان شوي دي من آبائهم د دوی د پلارانونا و زواجم د دوی د بیبیانونا و ذریاتم د دوی د بچونا والملائکتو او ملائک په داخليږي علیهم په دوی باندې من کل باب د هر دروازینا او وی ورته سلام علیکم سلامتیا دی پتا سو باندې بما صبرتم زکه چې تاسو صبر کړی دی فنعم عقبى الدار نو خدس تاسو بدلا د کور د آخرت والذین کسان ينقضون چې ماتوي عهد الله الا وذل تعالی وعدید الله من بعد میثاقی پس رستر مضبوطولنا ويقطعون دوی کټکئی ما غصا مر الله به چې حکم کړل الله تعالی پیوانه ایو صلا چې ادا دي شي ایو صلا چې پیوستر کړی شي پیوستوال دی راوستلی شي ایو صلا چې پیوستر کړی شي ویفسدون دروانه کوي فلر دی بزما کې اولئک دا کسان لهم اللعنت در پر لعنت ته ولهم سوء الدار او در پر بد کور دی د آخرت الله تعالی چې یبسط الرزق فراخوي رزق لمن یشاء چاله چې غواړي ويقدر تنگوي کموي او فرحو دوی خوشحاله شوي دي بالحیات الدنیا په دنیاوي ژوند باندې په دې نږدې ژوند باندې ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند د دنیا فی الاخرت په بدله د آخرت کې الا متاع مگر لک سامان دی ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لولا انزل عليه ولنشرات له دتا آیتن سنشانی من ربی طرفا درب ددنا اور ورتوا ان الله بیشک الله تعالی چې یضل من یشاء گمراه کوي چې چالو غاړي ويهدي او لار خي هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من هغه چاته اناب ورګرځي هغه ته چې واپس کیږي الله ته ويهدي هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من هغه چاته اناب چې ورګرځي الله ته الذين آکسان آمنوا چې ایمان راوړل وتطمئن قلوبهم او مطمئن دي زړه د دوی تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی قلوبهم زړه د دوی تطمئن قلوبهم او تسلی راغل د زړه د دوی مطمئن دي زړه د دوی بذکر الله د الله تعالی په یادګرنی الا خبردار بذکر الله د الله تعالی په یادګرنی سره د الله په یادولو سره تطمئن القلوب تسلی اخلی زړه مطمئن کیږي زړه اطمینان نسی زړه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب دا یاد شوګر مریض د پاره هر موز نرست درې پیریسو کوئی شوګر مریض د پاره ډیر فائدہ مند دی په وبو دي چفکیو سکیری الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين کسان دی آمنوا چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او چې عمل نه کړل نیک د سنت برابر توبه لهم دوی د پاره خوشحالي ده حسن مآب او خسته انجام دی حسن مآب او خسته ځای دی د واپسې کذالک دارنګ ارسلنا مونږ لېږلي تعالی را مونږ ته لېږلې فی امتن په یو داسې ډله کې قد خلت چې مخکې تیر شوي دي من قبل مخکې دوی نه امم نور جماعتونه نور ډلې ته مونږ لېږلې فی امتن په داسې امت کې قد خلت من قبلها امم چې تیر شوي دي مخکې د دې نه امتونه لتتلو علیهم چې ته ولولې په دوی باندې الذی کتاب اوحینا الیک چې مونږ را لېږلې تا ته وهم دوی یکفرون بالرحمن انکار کوي پر رحمان ذات سره دو د رحمان ذات نه انکار کوي ان د بندګۍ داغه نه
قول ورته وای هو دغه الله تعالی چې ربي رب زما دی ما پالون کړي لا اله نشه بل څوک حقدار د بندګۍ الا هو به دغنا علیه خاص په دی الله تعالی باندې توکل تو مازان سپارلې ویلیه او د طرف ته متاب زما واپسیدا متاب د طرف ته متاب واپسیدا ولو ان قرانا او کچر یقینا داسې قرآن سیرت بهل جبالو چې والو زولې شي په دې سره غرونه او قطعات یا ټوکړې ټوکړې کړې شي به په دې سره الارض زمکا ولو ان قرآن او کچر یقینا داسې قرآن نازل شي چې سیرت به الجبال والو زولې شي په هغې سره غرونه او قطعت به الارض یا ټوکړې ټوکړې شي په هغې سره زمکا او کلم به الموتا یا پرې خبرې وکړې شي د مړو سره یا بله ماده سره ولو ان قرآن او کچرې وې یو قرآن یو کتاب که نه کچرې وې دا قرآن داسې چې سیرت به الجبالو چې روانې دی شوې په هغې سره غرونه والو زولې شي په هغې سره غرونه او قطعت به الارض او کټ کېدلی شوې په هغې سره ځمکه پرې کېدلی شوې په هغې سره ځمکه او کلم به الموتا یا خبرې کېدی شوې په هغې سره د مړو سره نو دا قرآن به هم دغسې دا قرآن هم داسې بل لله الامر جميعا بلکې خاص د الله تعالی دپاره اختیار دی ټولو افلم ییأس الذین آمنوا آیا نه پوهېږي کسان چې ایمان راوړلی الله یشاء الله که چېرې الله تعالی وغوښته لهده الناس جميعا خامخا هدایت پرې کړی وی ټولو خلکو ته الله تعالی هدایت کړی خو داسې نه کوي ځکه چې د کې حکمت دی ولا یزال الذین او همیشه به وي هغه کسان کفرو چې کافران دي تصیبهم چې رسیږي به دوی ته بما په دې وجه باندې صنعو چې دوی کړي دي قاریات مصیبت پورته رسیږي او تحل قریبا یا به نازل شي آفت نږدې من دارهم د دوی کور ته حتی تر دې پورې یاتي وعد الله چې را بشي وعده د الله تعالی نلا بېشک الله تعالی چې لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د وعدې خپلې ولقد استهزئ برسل او یقینا ټوکې شوې وې د رسولانو سره من قبل کستانه پوخوا فملیتو للذین کفروا نو موږ مهلت ورکړې وه کسان ته چې کافرانو ثم اخذتم بیا موږ دوی ونیولو فکیف کان عقاب څرنګ یو عذاب زما افمن آیا هغه ذات هو چې هغې قائم دی ولاړ دی نگران دی علا کل نفس په هر یو نفس باندې بما کسبت په هغه څه باندې چې د کړي دي هر یو نفس چې څه کړلي په هغې باندې هغه ولاړ دی نگران دی او هغه قائم دی پې وجعلوا لله شرکا او دوی جوړ کړلي د الله تعالی لپاره برخېدار حصهداران قل ورته وایه سموهم صفتونه یې بیان کوي دا تاسو چې کوم د خدای سره شریکان جوړ کړلي سموهم د هغوی نومونه واخلئ زه تاسو صفتونه بیان کوي ام تنبئونه آیا تاسو خبروئ الله تعالی بما پاس باندې لا یعلم فی الارض چې هغه نه پېژني په ځما کې نه پوهېږي معلوم ورته نه دي په ځما کې هم بظاهر من القول یا په سرسري وینا سره هم بظاهر من القول یا په سرسري وینا سره هم بظاهر من القول یا تاسو کوئ سرسري خبره اوپرغونې خبره کوئ کچه خبره کوئ بل زوینه بلکې ښایسته کړی شوي دي لذین کسان ته کفر چې کافران دي مکرهم چلول د دوی وصد عن السبیل او دوی منع شوي دي د لارې نه ومن یضلل الله او چاله چې الله تعالی ګمراه کړي فما له نشته د ده لپاره من هاد څوک لار ښودونکی لهم دوی لپاره عذاب فی الحیات الدنیا عذاب دی په دنیاوي ژوند کې ولا عذاب الاخرت او خامخا عذاب د آخرت چې اشق ډیر سخت دی وما لهم من الله او چې دوی لپاره د الله تعالی نه من واق څوک بچ کوونکی مثل الجنة التي
مثال او حال د جنت التي هغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی د متقین سره تجری چې بیږي با من تحت الانهار دغه دلاندې ولی نخرونه لختی او کلها دائمون میوه داغه همیشه دی و ظلها او سوریم داغه میوه او سوری همیشه دی تلک عقب الذین اتقوا دا بدله د متقیانو دا انجام دی د متقیانو تلک عقب الذین اتقوا تلک دا عقب الذین انجام دی دا کسانو اتقوا چې متقیان دی و عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو اور دی الذین کسان اتیناهم الکتاب چې موږ ته کتاب ورکړل یفرحون خوشحالیږي بما پاغسی سرا انزل الیک چې نازل کړی شوی تا ته ومن الاحزاب او د ځنې ډلونه من هغه څوک چې ینکرو چې انکار کوي بعضو د ځنې حصې د دې قرآن نه قل ورته وایه انما امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې بندګي د الله تعالی حکم ولا اشرک به او شریک نه کړم د هغه سره هیڅوک ولا اشرک او نه شریکوم برخیدار نه جوړم به د هغه سره دا حکم راته شوی الیه ادعو حاز دی الله ته بلم خلق و الیه مآب هغه طرف ته خاص زما واپسی ده وکذالک او دارنګ انزل الله مونږه نازل کړل دا کتاب حکمن حکم فیصله عربین پر به جبه کې ولین اتبعت هوا او که تا تابعداري وکړه د خواهشاتو بعد ما جاءک من العلم رست دینه چې راغلی تا ته د علم نه ما لکن نبوی ساره پار من الله د الله تعالی نه څوک بچ کوونکې میولین څوک دوست ولا واقع نو څوک بچ کوونکې ولقد ارسلنا رسلا یقینا موږ لېږلي پیغمبران من قبل کستانه پخوا وړاندې وجعلنا لهم او موږ ګرځولي هغوی دپاره ازواجا و ذریه بیبیانې او بچي ما کان لرسول او نه دی کار د هیڅ یو پیغمبر ان یأتی بآیت الا باذن الله چې راوړي یو نشانی مگر وما کان لرسول او نه دی هیڅ کار د پیغمبر یا نشته څه طاقت د پیغمبر دپاره ان یأتی چې پیش کړي چې راوړي بآیت یو معجزه یو خبره الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه لکل اجر کتاب د هر نیټې دپاره یو لیکته کل اجر د هر وعده دپاره د هر نیټې دپاره کتاب لیکلی یو لیکته یمحو الله الله تعالی روانی ما هغه څه یشاء چې وغواړي ویثبت او باقي پریدي چې څه وغواړي وعنده او خاص د الله تعالی سره ام الکتاب اصل کتاب دی و اما نرینک کچره موږ وښایو تا ته بعض الذي ځنې هغه عذاب نعدهم چې موږ دوی سره واده کوو او نتوفینک یا موږ وفات کو تعالی را مړ کو تعالی را فانما علیک البلاغ یقینا پتا باندې رسولی وعلینا الحساب ومنګ باندې حساب کتاب دی ومنګ حساب غستلی پتا باندې رسولی ته ورته سره بوره سوا وعلینا الحساب ومنګ باندې حساب دی حساب کتاب وصلاوی وای موږ وسره کو اولم یروایدون ګوري ان نه تلرد چې کین منګه رازوز مکتا نن قصوا چې کوم دی لرامن اطرافیا د سندونه د غیر چاپیره کنارونه د طرفونو والله الله تعالی چې يحكم فیصله کوي لا موقب لحکمه نشته څوک بدلون کې لحکمه دغه فیصله لرا یا بل معنا لا معقب لحکمه نشته رستو کون کې د فیصله دغه لرا د الله فیصله څوک نشي رستو کوله ک الله مثلا تعالی د رزق یا د مرګ فیصله لیکله هغه څوک مخ کې رستو کوله نشي وهو سریع الحساب او دغه الله زری حساب کون کې قد مکر الذین کنن چل کړي واکسانو من قبل چې دونه پوخاو ولله المکر جميعا نو خاص الله تعالی پارا المکر تدبیر دے جميعا ټول یعلم الله پویږي ما پاس باندې تکسبو چې کوي کل نفس هر یو نفس وسيعلم الكفار او زده چې پو بشي کافران لمن چې چاره پاره د عقبدار انجام د کور د آخرت ويقول الذين ويكسان كفر چې کافران دي لست مرسلا ترسل نه ته پیغمبر نه قرور توای کفا بالله کافی الله تعالی شهیدن گوا بینی زما په مس کې بینکم او تاسو ترمنځ
ومن او هغه څوک عنده چې د هغه سره د علم الکتاب علم د کتاب لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله سره چې بے حد مهربان دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الف لام را، الله پوهېږي په دې ټکو. کتابون دا لوی کتاب انزلناه دا منګه را لېږلی دی الیک تا ته پیغمبره د څه لپاره لتخرج الناس دې لپاره چې د خلق وباسي من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا ته. تیاره لکه د عقیدې تیاره د عباداتو د معاملاتو ټولو چې څومره انسان په تیاره کې د رڼا ته راوباسي. تیاره د کفر ده، د شرک ته او د ظلم او د ستم د دین اسلام ته راوباسي. باذن ربهم په حکم د رب د دوی الی صراط العزیز الحمید د لارې د زبردست او د ستایل شوي ذات ته. الله چې الله تعالی دی الذي هغه ذات دی له شته دغه لپاره ما هغه څه په سماوات چې په اسمانو کې او ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې وویل هلاکت للکافرین کافرانو دپاره من عذاب شدید سخت عذابنا. الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا چې غوره کوي ژوند د دنیا په بدله د آخرت کې علی الاخرت په بدله د آخرت ویصدون دو مره کوي خلق عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه ویبغونها عوجا او لټوي پای کې کوږوالی. اولئک دا کسان فی ضلال بعید دوی په غلطۍ کې دي لرې د حق نه. دوی لرې ګمراهۍ کې دي یعنی لرې دي د حق نه. فی ضلال په ګمراهۍ کې بعید لرې د حق نه. وما ارسلنا موږ نه دي لیږلي من رسول هېڅ یو پیغمبر لره الا بلسان قومي مگر په ژبه د قوم د ده لیبینه دپاره چې بیان کي لهم دوی ته فیضل الله نو ګمراه کوي الله تعالی من هغه چاله یشاء چې وغواړي ویهدی هدایت کوي من یشاء چا چې وغواړي وهو العزیز الحکیم د الله تعالی زبردست حکمت نوا دی. ولقد ارسلنا موسی کې موږ لېږلی موسی اسلام بیاتنا په خپلو نښو باندې نشانو باندې دلایلو باندې ان اخرج قومک چې وباسه خپل قوم من الظلمات تیرونه الی النور رڼا ته وذکرهم بایام الله او یاد کا دوی ته بایام الله عذابونه د الله تعالی ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل لی لکل صبار شکور د هر صبر کوونکي او د قدردان دپاره. وإذ قال موسی کله چې موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی په تاسو باندې اذ انجاکم کله چې بچ کړی تاسو من آل فرعون د قوم د فرعون نه یصومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه ویذبحون ابناکم او حلالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندی به پرېښودې جینکۍ ستاسو یا ویستحیون شرمول به نساکم جینکۍ ستاسو ښځې ستاسو. وفي ذلکم په دې کار کې بلاون امتحان من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی. وایستاذنا کله چې اعلان وکړو ربکم ستاسو رب لئن شکرتم که چې تاسو قدر کوئ احسان منئ شکر وباسئ لازیدنکم زه به زیات کم ستاسو لپاره نعمتونه وان کفرتم او که چې تاسو بېقدري کوئ ناشکري کوئ ان عذابي لشدید یقینا زما عذاب سخت دی. وقال موسی وی موسی علیہ السلام ان تکفروا که چې تاسو ناشکري کوئ انتم تاسو ومن او هغه څوک فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول فإن الله بېشک الله تعالی چې لغني حمید بې پروا دی او صفتونو والا دی ستایلی شوی. علم یاتکم یعنی دی راغل تاسو ته نبأ الذین حالات دا کسانو خبر دا کسانو من قبلکم چې تاسو نه پخواو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد د عادیانو وثمود د ثمودیانو والذین او دا کسانو من بعدهم چې وروسته دوی نو لا یعلمهم نه پیژني هغوی لره الا الله بید الله نه جاتم راغلی دو ته رسولان د دوی بالبینات په ښکارا دلایلو باندې فردو ایدیهم نو واپس کړو فردو د خلقو واپس کړو ایدیهم لاسونه د پیغمبرانو فی افواههم په خولو د هغوی کې یا فردو د خلقو واپس کړو ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خولو د پیغمبرانو کې چې ورته وي چپ یعنی خپل لاسونه راواغستو او د پیغمبرانو په خولو کې خودو چې ګڼو نه کې ګورې خاموش کړي. وقالو دوی انا کفرنا یقینا موږ کفر کړلی بما ارسلتم په څه باندې چې تاسو پرې رالیږلي شوي یئ بی په هغې باندې واننا لفي شک یقینا خامخا موږ په شک یو مما دا څه نه تدعوننا چې تاسو ورته موږ رابلئ الیه هغې طرف ته مریب په پوخ شک کې پرېوتونکي یو.
بے قرار یو. قالت رسلهم او دوی ته پیغمبرانو د دوی فی الله آیا په توحید د الله کې آیا په یووالي د الله تعالی کې شک دی فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو والارض او د ځمکې دی یدعوکم بلی تاسو لیغفر لکم دی پاچو بخی تاسو من ذنوبکم گناهونه ستاسو ویؤخرکم او رستو کی تاسو الی اجل مسمى نیټه مقرره تا. قالوا دوی وی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر یو انسان زمونږ رنګي تريدون تاسو غواړئ ان تصدون د پچ تاسو مونږ غواړوي عما داغه طریقې نه کان یعبد آباؤنا چې بندگی وکولا پلار نیک زمونږه پلرونو نیکونو زمونږه پلارانو زمونږه فاتونا پیش کا مونږ تراوړه مونږ تبي سلطان مبین دلیل ښکارا. قالت وی لهم دوی ته رسولانو د دوی ان نحنو نیو منگا الا بشر مگر انسانان یو مثلکم ستاسو رنگے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یمن علی من یشاء احسان کوي چې بچا باندې غواړي من عبادی د خپل بندګانو وما کان لنا نشته طاقت زمونږ لپاره ان ناتیکم بسلطان چې مونږ راوړو تاسو ته بسلطان دلیل الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې فعل الله خاص پر الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون ځان سپاری مؤمنان ومالنا او سوزر دې زمونږ د پاره الله نه توکل الله چې موږ به توکل نکو په الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا هدایت کړل موږ ته زمونږه موږ ته د لارې هدایت کړل وقد هدانا او خودلې دې موږ ته سبلنا لارې زمونږه ومالنا او سوزر دے منگلر اللہ نا توکل چھ منگ بزان نسپارو اللہ پا اللہ تعالی بانے وقد ہدانا حال دارے چھ منگ تا ہدایت کرلے سبولنا دلار زمنگا ولنصبرنا او ہامخا صبر کو منگا علاما پاس بانے آزیتمونا چھ تاسو منگ تا تکلیف را کوئی واللہ خاص پا اللہ تعالی بانے فلیتوکل المتوکلون وقادر چھ زان اسپاری زان ساتن کی زان سپارن کی توکل کی توکل کون کی. وقال الذين ويا كسانو كفروا چ کافرانو لرسول خپل پیغمبران ته وی لنخرجنکم خامخا من بتاسو باسو من ارزنا من بتاسو باسو من ارزنا د خپل زمکنا او لتعودن یا بتاسو واپس شی فی ملتنا زمون دین تا فوها الیہم حکم کو دیتا ربهم رب دوی لنهلكن الظالمین چې زبهامخا علاقو مظالمان ولنسکننکم عذاب آباد کم تاسو الارض بزما کې من بعدهم رسو دینا ذالک دا ملاویگی لمن اغا چاہتا خاف مقامی چیریگی ما تدو دریدلونا خاف چیریگی مقامی ما تدو دریدلونا ما تدو مخیدلونا وخاف وعید او یریگی دا عذاب زمانہ وستبتہو او دو فیصلہ غوختا وخاب او ناکام شو کل جبار عنید ہر ظالم عنید زدی وخاب او نقصانی شو تاوانی شو کل جبار ہر ظالم عنید زدی انادگر من ورائه رسر دوینا جہنم و جانم دے ویسقا او سکولے بشی من ماء سدید دا غوبونا چی وینی زوی دی ویسقا او دو بانی بس کولے کیگی من ماء دا غوبونا سدید چاگا نون دی یتجرعه گڑ گڑ بیسکی پا غلب غلب بیسکی پا گڑ گڑ بان بیسکی ولا یکاد یسیغه او تیر او نزدینه چی تیر بیکی او تیرولې به نشي ولا یکادو او نزدې بنوي یسیغه چې په اسانه تیر کی ویاتیه الموت او راضی به د تمرګ من کل مکان د هر زینا وما هو بمیت او نبوی دې مړکی دونکې من ورائه او رستو ددنا عذاب غلیظ سخ عذاب دے مثل الذین مثال دا خلقو کفر چ کافران دی بربم بخپل رب سرا مثل الذین
حال دا کسانو مثال دا کسانو کفرو چې انکار کړل کفر کړل بربم په خپل رب سره اعمالهم عمل نه دوی کرمادن پشان دی یرودی ایران غری کی چیری کنه کرمادن پشان دی یرودی اشتدت به الريح چې سخت هوا په والوزی اشتدت به الريح چې سخت هوا په والوزی اشتدت چراوالوزی به پاغه باندې الريح سخت هوا فی یوم عاصف په سختر وزکی یا فی یوم پاغرس کې عاصفین چې تیز هوا والوی لا یقدرون دوی قادر نه دوی قدرت لري مما دا سن کسبو چې دوی عمل کړل علی شین پس چیز باندې ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی دا لری د حق نه علم ترایتن ګوري ان الله بیشک الله تعالی چې خلق السماوات والارض پیدا کړل اسماء او عظمت بالحق د حق د پاره این شک چره غواړي یذهبکم تاسو به ختم کی ویات او را بولی بخلق جدید نور مخلوق نوې وما ذالک علی الله بعزیز او نه دا کار په الله تعالی باندې ګران او برزو دو به مخامخ شي لله الله تعالی ته جميعا ټول فقالوا دی بوي فقال الضعفاء بویا کمزوریا جزان للذین اقسام استكبروا چې تکبر کړو غټانو ته ان كنا لكم تبن منغوس تاسو تابعدار یقینا منغوس تاسو تابعدار هل انتم مغنون عنا ایتاسو لری کول شی زمنګنا من عذاب الله د الله تعالی عذابنا من شین سیز قالوا دی وی لو هدان الله کله تعالی موږ ته هدایت کړو له هدینا کو نمو متاسو ته هدایت کړو وی سواون برابر خبردارینا په موږ باندې اجزینا کمنګ فریاد کو ام صبرنا یا کمنګ صبر کو مالنا من محیص نشته زموږ د پاره سزا د خلاصي د عذابنا برابر خبر ادا په موږ باندې اجزینا کمنګ فریاد کو ام صبرنا یا کمنګ صبر کو مالنا من محیص زموږ په زید خلاصي نشته وقال الشیطان او شیطان ووی لما قضی الامر هر کله چې فیصله وشي د کار ان الله بیشک الله تعالی چې وعدکم وعده کړل تاسو سره وعده الحق وعده رښتینی ووعدتکم او ما چې سره وعده کړوا فخلفتکم نما دروغ ویلو تاسو ته خلاف مې کړو تاسو ته خلاف مې کړو یعنی دروغ مې ویلو وما کان لی نشه زماره پر علیکم بتاسو باندې وما کان لیا نو زماره پر علیکم بتاسو باندې من سلطان سزور الا اندادکم مگر دا چې دعوت می در کړو تاسو ته نه وسوسه می چولو تاسو ته فاستجبتم لی نو تاسو زما خبرو منله فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو ملامت کوي انفسکم خپل ځان ما انا بمصر مصرخکم نیمز تاسو امدادی تاسو فریاد اوریدونکو وما انتم او نه تاسو بمصرخی زما امداد کوونکې زما امداد کوونکی تاسو زما امداد کوونکی نه او نه تاسو امداد کوونکی انی کفرتو یقینا ما کفر کړو بما پاسبان اشرکتمونی چې تاسو ما لره شریک کړو د الله تعالی سره من قبل مخکنا ان الظالمین یقینا ظالمان چې لهم عذاب علیم دوی په عذاب دې سخت وادخل الذين او داخل بکړی شیا کسان امنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او چې عمل نه کړل نیک د سنت برابر جناتن باغونو ته تجری چې بهږي به من تحت الانهار د غدلان نهرونه ولی خالدین فیها همیشه به دوی پای کې باذن ربهم په حکم د رب د دوی تحیتهم ملاقات د دوی با تحیتهم ملاقات د دوی با فیها پای کې سلام په سلام سره وی یا تحیتهم ډالۍ د دوی تحفه د دوی فیها په جنت کې سلام سلام وی یو بل ته چې تحفه ورکوي په سلام ورکوي چې السلام علیکم علم ترایتن ګوره کیف ضرب الله سرنګ بیان کړل الله تعالی مثلا مثال کلمتن طیبتن د کلمې پاکي کا شجرتن طیبتن لکونه پاکوي پشان د ونه پاکي اصلها ثابتن چې ویخي ثابت وي چې ویخو کلکی اصلها چې ویخي یعنی دغه جرړې اصل وی جرړو تا نو اصلها چې جرړې دغه ثابتن کلکی وي مضبوطی وي وفروها او سانګ دغه دارونه په سما پسمان کی وي تو تی کولها ورکوي میوه خپل کله هینن هر وخت باذن رب په حکم درب سره
پرب خپل ويضرب الله بیانوی الله تعالی الامثال مثالنا للناس خلق تعالی لعلهم يتذكرون دې پاتې دوی سوچ او فکر وکړي. ومثل کلمه خبيثه او مثال کلمې پلیته د ګنده خبري مثال کا شجرة خبيثه پشان د ونی پلیته ده پشان د پلیته ونی ده اجتثت چرا خطلی وی من فوق الارض پسر د زمکه مالها نشه غیر پار من قرار سټیکاوي سکلکون مضبوط والے محکم والے اجتثت من فوق الارض چیغا چرا خطلی وی من فوق الارض د پاسه د زمکینا بر د زمکینا مالها نشه غیر پار من قرار س مضبوط والے سټیکاو یثبت الله الذين مضبوطوی الله تعالی آکسانا منچ مومنان دی بالقول الثابت و خبره مضبوط سرا فی الحیات دنیا په دنیاوی ژوند کې و فی الاخرت او په آخرت کې ويذل الله الظالمین او گمراه کوي الله تعالی ظالمان ويفعل الله ما یشاء او کوي الله تعالی هغه کار چې خوښ شي رضا شي. علم تر ایتنه ګوري الی الذین کسانتا بدلوا نعمت الله چې بدل ک نعمت د الله تعالی کفرن پنا شکر سره واحل او وای چو ابویتو قوم خپل قوم دار البوار کور د هلاکت تا جهنم چې جهنم نه یسلونا چې دوی ورتا ورننزی او بیس القرار او ډیر بد زیده ډیر ناکار زیده دوسیدو وجعلوا لله او دوی جوړ کړل د الله تعالی پر اندازن شریکان لیذلوا د پات دوی گمراه کی خلق ان سبیل د الله تعالی نه قرور تو تمتو فی دی واخلی فإن مصيركم إلى النار كن استاسو زي ورده قل لعبادي لعبادي الذين زما بندگان تا آمنوا چې ایمان راوړل یقیموا الصلاة چې مونږ دي کوي الله وی اوه زما بندگانو ته الذين آکسان آمنوا چې ایمان راوړل یقیموا الصلاة چې خدي ودري منځونه چې سم دي کوي منځونه وینفقو او خرج کوي دي مما دا غمال نه رزق نام چې موږ تور کړل سرن پپټا والا اتنو پخکارا من قبل پخوا د دینا مخکې دا غرض نه ایت چرا بشي یومنا غرض لا بیع چې نشه خرڅول فی پای کې ولا خلال او نه پای کې دوستی شته. الله الذی لا ترازات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه ولو د ازمکا وانزل من السماء او ورولي د اسمان نمان باران فخرجنا راو باسلی بی پدې سره من الثمرات د میوونه رزقن چې خوراک ته لكم ساسو پارا وسخر لكم الفلك او په خدمت کې لګولې ساسو پارا هر کشتای جازونه لتجری فی البحر چې روان شي فی البحر په دریاب کې به امر په حکم د الله باندې لتجری چې روان شي یا چې اوچلیږي لتجری چې روان وي فی البحر په دریاب کې بیامری حکم الله باندې وسخر لكم الانهار او تابع کړی دې تاسو لپاره نهرونه تابعدار کړی تاسو لپاره نهرونه یا په خدمت کې لګول تاسو لپاره نهار نهرونه ولی وسخر لكم الشمس او په خدمت کې لګول تاسو لپاره انور والقمر سپوږمۍ دائبین په دستور سره دائبین په دستور سره همیشه یا دائبین همیشه روان وسخر لكم الليل والنهار او په خدمت کې لګول تاسو لپاره شپه او ورځ واتاکم او درکړی تاسو ته من کل د هر هغه سيزنا ما سلتموه چې تاسو ورته حاجت لرئ چې تاسو غواړئ تاسو ورته حاجت لرئ وان تعدوا نعمت الله که تاسو شماره نعمت د الله تعالی لا توسوها نو تاسو نشئ شمارلې نشئ راګیرولې په شمار کې نشي پورا کولې نشي راګیرولې ان الانسان یقینا انسان چې لظلوم خامخا ډېر غټ ظالم دی کفار ناشکر دی و اس قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام رب زما اجالو ګرځوا حاضل بلدا دا خار د مکه امین زید امن وجنمنی ما بچکا و بنی ازما زامن اولاد بچکا ان نعبد الاصنام دا چې منګه بندگی کو د بوتانو رب زما انهن یقینن دوی ازللنا گمراه کړل کثیرن ډیرو من الناس خلقلا فمن تبعنی چا چې زما خبر او منلا فانه مني یقینا اغبا زمانه ومن اسانی چا چې زما خبرونه منلا
فإنک ان یقینا تو غفور الرحیم بخون کې مهربانه ربنا رب زمنګا انی اسکنتو یقینا ما بات کړی دی انی اسکنت من ذریتی ربا یقینا ما آباد کو من ذریتی اولاد پل بوادن پدا سے علاقہ کے پدا سے میدان کے غیر ذی زرعین چې بے فصل دے یہ کروندے والا نہ دے شړ لے عند بیتک المحرم پخوا د عزتمن کور کې ستا د عزتمن کور پخوا کې ربنا رب زمنګ لیقیم الصلاۃ دیر پار چدوی سیو درې مونږ فاجلنو اوکا و وګرځوا افئدة من الناس د زړونو د خلقنا تهوی چې مایل کیږي الیهم دیتا ورزقم رزق ورکړه دوی ته من الثمرات د میوونه لعلم کې دې شي چې دوی یشکرون شکر وباسي ربنا رب زمنګ انک یقینا تعلم پویږي ما پاس باندې نخ پی چمږي پټکو و ما پاس باندې نوې چمږي سرګن کو ښکارا و ما يخفال الله او نه پټیږي په الله تعالی باندې او پټ نه دی په الله تعالی باندې من شین سد سیزنا فی الارض پزما کې ولا فی السماء ونه په اسمان کې الحمدلله الذی ټول صفاتنا غزاد د پاره دی وهب لی چې راکړي دی ماتا علل کې بری په بډاوالی کې اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ان ربی کنا زما رب چې دی لسمیع الدعاء خام خوریدون کې د دعاګانو رب رب زما جعلنی مقیم الصلاۃ جعلنی وګرځاو مال مقیم الصلاۃ پابندی کون کې د مانځه سیو درون کې د مانځه ومن ذریته و زما د اولادنا ربنا رب زما تقبل قبول کا دعا زما دعا ربنا رب زما اغفر لي ما وبها ولوالدي زما مور پلارو بها وللمؤمنین او مؤمنانو لره بخنو کا یوم پارزبان یقوم الحساب چودریږي حساب کتاب قیامت ودریږي ولا تحسبن الله گمان مکو په الله تعالی باندې غافلن دنا خبرتیا دنا خبره عما سن یعمل الظالمون چې عمل کوي ظالمان انما یؤخرهم یقین الله تعالی رست کوي دوی لرا لیومن غرستا تشخص فيه الابصار چې بکه براوزی پاګه کسترګي یا چې بټه براوزی پاګه کسترګي ټغي براوزی سترګي پاګه تشخص فيه الابصار چې کړهغه براوزی پاګه کسترګي محتعين دوی به منډي وهون کی وی مقنعي رؤوسهم ورته کون کی وی رؤوسهم د سرونو خپلو لا يرتد الیهم طرفهم نبو واپس کیږي دوی تخپل نظرونه وافئدتهم اهوا او زړه د دوی به الوتلی وي او زړه د دوی په هوا کې وي الوتلی وي وانذر ويروا الناس خلق یوم دا غروز نه یاتیهم العذاب شراب شدید عذاب ويقول الذين ابوا يكسان ظلموا ظالمان دی ربنا رب زمنګ اخرنا رستو کمنګا علاج قریب اغه نیټه نزدیتا نجب دعوتک چې منګه اومنو منګه قبول کو دعوت کستا دعوت ستا بلنه وانا تبع الرسل او منګه تابعداریو کو ساده پیغمبرانو نو دو تبو ویل شي اولم تکون اقسمتم آیا تاسو قسمونه نکول من قبل د مخکنا ما لکم من زوال چې نشته تاسو لپاره ختمېدل تاسو په دنیا کې قسمونه کول چې زموږ لپاره بس دغه دنیا ژوند دی مرګونه پکې نشته ما دوباره بیا ژوندونه نشته اولم تکونو اینوی تاسو اقسمتم چې قسمونه کړیو من قبل مخکې دینا ما لکم من زوال چې نشته تاسو لپاره پناه کېدل وسکنتم او تاسو سیدلی وای فی مساکن الذین فزینوا دا کسانو کې ظلم چې ظالمانو انفسهم په خپل ځانونو باندې چې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې وتبین لكم خخکار شیو تاسو ته کیف فعلنا بهم چې موږ څنګه کار کړو دا غوي سره وضربنا موږ بیان کړیو لكم تاسو پر الامثال مثالونه وضربنا بیان کړل موږ لكم تاسو پر الامثال مثالونه کیسه واقعات وقد مکروا مکرهم یقینا دوی چلول کړو مکرهم خپل چلول وعند الله يدل پنځ باندې مکرهم چل د دوی وعند الله او د الله په مخ کې مکرهم پریب د دوی او د الله په مخ کې دی مکرهم چلول د دوی و ان کان مکرهم او نو مکر د دوی چلول د دوی لتزول منه الجبال چې روان شي دغه نه غرونه و ان کان مکرهم اگر کو مکرونه د دوی دومره غټو
لتزول منه الجبال چې ختم شي د هغې د وجې غرونه. فلا تحسبن الله ګمان مکو په الله تعالی باندې مخلف وعده خلاف کوونکی د وعدې خپلې رسوله د رسولانو خپلو سره، مخلف وعده خلاف کوونکی د وعدې خپلې رسوله د رسولانو خپلو سره. ان الله بشک الله تعالی چې عزیز ذو انتقام زورور دی او بدلا غوښتونکی. یوم تبدل الارض په هغه ورځ باندې چې په هغه ورځ چې بدله بکړی شي ځمکه غیر الارض په بلې ځمکې سره. والسماوات واسمانونه هم وبرزو او دو براخکار شي دو په ډاګه شي لله الله تعالی ته الواحد چې یو دی القهار چې زورور دی. یوم تبدل الارض په هغه ورځ چې بدل بشي دا ځمکه غیر الارض په بلې ځمکې سره. والسماوات واسمانونه به هم بدل شي په نور اسمانو سره. وبرزو او دی بخکار شي لله الله تعالی ته الواحد چې یو دی القهار چې زورور دی غالب دی. وتر المجرمین او تبین مجرمان یومئذ په دغه ورځ باندې مقررین چې دوی به تړلی شوي وي فی الاسفاد په زنځیرونو کې، دو به تړلی شوي په زنځیرونو کې مجرمان ګناهګار. سرابیلهم د دوی قمیصونه به من قطران د رنځړو نه وي. سرابیلهم د دوی قمیصونه خطونه د دوی خط په من قطران د رنځړو نه وي. رانځړو هغه رانځړ چې هغه غور ځان ته راکاږي. من قطران ګوګړ که نه ګوګړ اور کوي اور راکاږي ځان ته ګرمي ګرم. سرابیلهم قمیصونه د دوی من قطران د ګوګړو نه وي رانځړو نه. وتغشا پټوي به وجوههم مخونه د دوی النار اور به د دوی مخونه پټوي داسې لمبې به وي چې هغه په لمبو کې دو مخونه پټي. لیجزي الله دې پا چې بدل ورکړي الله تعالی کل نفس هر یو نفس ته ما د هغه څه کسبت چې دا عمل کړلی. ان الله بېشک الله تعالی چې سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. هذا دا قرآن چې دی بلاغ دا رسول للناس خلقو ته. هذا دا قرآن بلاغ پیغام دی رسول للناس خلقو ته ولینذروا به او دې پا چې ویرولی شي به په دې قرآن سره دا خلق. ولیعلم دې پا چې دې پوه شي انما چې یقینا هو اله واحد چې هغه یو حقدار د بندګۍ دی یو حاجت روا دی یو ضرورتونه پوره کوونکی دی. ولیذکر او دې پا چې دې سوچ وکړي او دې پا چې سوچ وکړي اولو الالباب د عقل خاوندان. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الله پویږي په معنی دې ټکو باندې. تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دی و قرآن مبین او د قرآن بیانونکي دي.